او مور د هغه درجه زبرګ او بزرګ ده چې د هغې سترګې خپې او لاسونه پوره ژوند او زندګۍ کې د الله د مرضۍ خلاف نه دي استعمال شوي. دغه ښځه خاوند دی محترم، دغه بیبي ده، دغه خاوند دی. اولنی بچی چې کېږي د دې محترم هغې ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ویلی کېږي. دی د مور پلار حال دی محترم، او د ده حال د ده انسان امانت ته وګوري، د ده تقوا ته وګوري، د ده دیانت ته وګوري، د ده فقاهت ته وګوري. دا مستقل یو عنوان دی د ده هر څه. نو انسان عقل وخوځېږي. تر دې پورې تاریخ لیکي چې بعضې خلک هغه دي چې د ده د وجې نه، د ده د تقوا د وجې نه، د ده د کردار د وجې نه هغوی مسلمانان شوي دي. یو یهودي باندې د قرضه د قرضه امام اعظم رحم الله د کور ته راغلی د مطالبې دپاره چې خپله قرضه راته ادا کړه. امام صاحب رحم الله هغلته د دیوال سره ولګېدو د کور د خاورې نه تقریبا امام صاحب رحم الله په خپې باندې ګندګي ولګېده، پیزار باندې. هغه پیزار د کور په دیوال پسې کور پسې هغه دیوال پسې ګندګي ولګېده د خپې نه. خپې د پاکولو کوشش کوي. اوس په دې سوچ کې شو چې دا ګندګي خو د کور په دیوال باندې ولګېده، اوس که دا دیوال ورله پاکې خو دا خاوره راګرېږي ښکته رالوېږي، او که نه پاکې پردې ځای دې څه کړی. دروازې وټکول، هغه یهودي راووتو. اته وایي د دې لپاره راغلی یم. هغه وېرېدو چې قرضې لپاره راغلی. وایي نه د قرضې خبره به وروسته وکړو، خو ما سره د یوې خبرې لږ وضاحت راته وکړه. ویل دا ستا د کور په دیوال باندې دا ګندګي ولګېده زما د لاسه. ویل اوس یې که صفا کومه دا خاوره راغورځېږي ښکته ستا د کور خاوره بغیر اجازت استعمال کې راځي، خاوره کې کمی راځي، او که نه پاکوم نو ستا د کور دیوال مې ګنده کړی دی. هغه چې ده ته وکته حیران شو. هم په دغه قضیې کې ده ته وایي لاس رامخکې که په لاس یې لاس یږدي کلمه وایي مسلمانېږي، اسلام کې داخلي. ګڼ هغه مواقع راغلي دي چې د امام صاحب رحم الله کردار ته خلک ګوري، مسلمانېږي، اسلام راوړي. او محترم دغه شخصیت چې آینده تاریخ وښوده بیا چې پوره امتونه یوازې انسانان یو کس دوه پوره امتونه چې کله راجمع دي یو میټینګ کېږي مصر کې، عیسایان پاسېږي چغه وایي جړا کې الله په عیسایانو کې به یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وی، یهودیان را پاسېږي جړا کې الله په یهودو کې به یو امام ابو حنیفه پیدا کړی وی. د مصر کې یو وخت یو میټینګ وشو، څه وخت کې د دهریت دور شروع شو. دهریان دا هغه خلک دي چې د الله د وجود نه منکر دي. دی وایي دا کائنات خود به خود چلیږي، د دې چلونکی هېڅوک نشته. څه وخت کې د امام ابو حنیفه رحم الله د دې سره ډېرې لوی لوی مناظرې هم شوي دي. یو ځل یو مناظره په دې خبره باندې منعقد شوه، د دې یهودو د دې خلکو دعوه چې یاره دا ټول نظام په خپله باندې چلیږي، د دې دهریانو دعوه داره چې دا ټول نظام په خپله چلیږي، چلونکی هېڅوک نشته. مناظره کېښودی شوه. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په سباله باندې د خپل ټیم نه ناوخته راغی. ټول مسلمانان هم راجمع دي او هغه دهریان هم راجمع دي. امام اعظم رحم الله ناوخته راغی. هغه یهود پادری ورته وایي دهري وایي ګوره تر مسلمانانو یو لوی امام یې دومره مسلمانان په تا باندې دومره فخر کوي او ته ناوخته راغلی، ټیم ته خو ګوره د څه ټیم راغلی، د وعدې خلاف ورزي کې. امام صاحب رحم الله خو ډېر زیات هوښیار سړی و، ذهین سړی و. ده ته وایي لاول زمانه تپوس وکړه چې ما ولې ناوخته کړو، ناوخته ولې رالم؟ هغه چې تپوس کوي ولې ناوخته رالی حضرت؟ ویل له کلي نه چې راووتم باران شوی او سیلاب راوتی و، څه انتظام د راغوښتو نشته، کښتۍ نه وه، پل نه وه. ما وایي چې څه وکړم؟ نو ویل هغه دې تپوس کې ښه بیا دې څه وکړه؟ دیم تفتیش کې شو، تجسس کې شو. ویل بیا هم څه وکړه؟ ویل ناسومه ناسا په یوه ونه راماته شوه، په خپله باندې اره شوه، بیا په خپله باندې د هغې نه کښتۍ جوړه شوه، او په خپله زما خواله راله، زه پکې کېناستم او د دریاب دې بلې غاړې ته یې زه راواړولم. هغه دهري ته تپوس کې په خپله ونه راماته شو، په خپله اره شوه، او په خپله دې بیا کښتۍ جوړه شوه، ستا خواله راله او ته یې راواړولې. دا خو عقل نه مني د سره، دا څنګه په خپله دا څه وشو؟ امام صاحب رحم الله ته تپوس کې دا نه مني دا یو کښتۍ؟ دی ورته وایي نه دا نه منم.
امام صاحب رحم الله جواب ورکړي بیوقوفه چې دا نه مني یو کشته لپاره دا نه مني چې دا په خپل جوړ شو په خپل رااله او په خپل باندې وچلې دا نو دا دومره لوی نظام او لوی کائنات په اړه کې بیا خپل څنګه مني چې دا په خپل جوړ شو او په خپل چلیږي څوک چلون کې او جوړون کې ردی نشته دغه وخت کې دغه دهریان چې راغلي د په لاس باندې اسلام راوړي مسلمانېږي یو کس ته تپوس کوي دهری ته تپوس کوي وای دا شیطان چې د شیطان د الله د ور نه جوړ کړي د ور نه نو په ور باندې به الله تعالی سزا څنګه ورکړي عذاب به څنګه ورکړي امام ابو حنیفه رحم الله یو لوټه راواغسته لوټه دا خاورې نه کلک کانی چې جوړي د یو غټ کانی راواغسته در سره پوښتو سره مات شو د عدالت ته راړو قاضي له لاړو ول ماته د مسلې ته پوښتو کو هغه مال سر مات کو عدالت امام ابو حنیفه رحم الله او تو ول دالي ولي امام صاحب رحم الله او فرمای ما د سر نه مات کړه ما دلته د مسلې جواب ورکو په محسوساتو کې ول دا څنګه جواب دی چې دا د سر مات کو هیڅ جواب دی ورنه ول جیره د اشکال داو د اعتراض داو چې شیطان الله د ور نه جوړ کړی نو په ور باندې بدل عذاب او سزا څنګه ورکړي نو الماده ته خو دا چې ګوره سره خاورې نه جوړې او د خاورې په کہانی باندې ستا سر مات شو یې ته وبای نه کنه استاد ته سزا ملاويږي شیطان ته بولی په ور کې عذاب او سزا نه ملاوي یو دهری راغله د دهری د هارون رشید بادشاہ دربار سره راغله ده یاد ده هغه وخت بادشاہ رہے تقریبا درې سوالات کې پوره دربار کې وای تاسو کې کچاره د درې سوالاتو جوابات راکړه زب مسلمان شمه او که جوابات امرانه کړه بیا تاسو مونږ سره دهریان کېږي سوالات څه دي جی و یو سوال دا دی چې الله نمخ کی سو دویم سوال زمونږ دا دی چې الله دې وخت کې څه کوي او دریم سوال دا دی چې الله کم طرف ته ګوري اوس مونږ انسان یو نه دې طرف ته ګورو نور طرفونه نه پناه دي ول الله کم طرف ته ګوري دې وخت کې غټول علما خاموش ناشتي بادشاہ جواب ولې ګول امام ابو حنیفه راغړی رحم الله امام صاحب رحم الله راغی د په منبر باندې ناس خپل درې سوالات وکړه امام ابو حنیفه رحم الله دې د لاس نه ونه وخت را کوس کول را کوشه چې زه تعالی جوابات درکم زه په منبر باندې کېنم په منبر چې امام ابو حنیفه رحم الله کېناستو ولستا یو سوال داو چې الله دې وخت کې څه کوي ویل ها ولته د منبر نه را کوس کلی وځي پکېنه ولمداري د یو سوال جواب ولستا دویم سوال دار چې الله نه مخ کې سو نو ورته ویل لګه شروع وکړه د 10 نه مخ کې سی ویل 9 د 9 نه 8 د 8 نه 7 د 7 نه 6 د 7 نه 6 نه 5 4 2 3 اخر ته راورسو د 2 نه مخ کې سی 1 ویل د 1 نه مخ کې سی د 1 نه مخ کې وښ نه ویل دغه چې د الله نه مخ کې هیڅ نشته هغه ازل نه دی بیا دې ته وای ته وای چې الله کم طرف ته ګوري یو شمه راوړه شمه دای بلکړه دته وای شابه دې طرف تراشه وای ته وګوره دا کم طرف ته ګوري ويره دې طرف ته ګوري تراشه دې خوراشه دې خورا وای دا دې طرف ته یو طرف ته تاوي دې طرف ته ګوري او خو هم ګوري او دې خو هم ګوري وای ګوره چې تر سمت او د طرف تعین د دې مخلوق د پاره نشي کولای شبه یو مخلوق د الله پیدا کړی دا نو هغه خالق د پاره ته څنګه تعین کې تعین غواړي هم د توخ کې دغه پهریان پاسيږي او اسلام راوړي ګڼ واقعات د شری بهر محترمو هم عرض دا کو چې په ابتدا کې د دهریانو سره بلکې یو ځل څخلک هغه د دور کې بل وسم چلیږي هغه دور کې معتزله یو ډله را پیدا شو د اهل سنت والجماعت نظریه دا د تعویذونه د غاړو تبازو اچولي زموږ ماشومان ته احادیثو کې دغه ثابت دي خو ها تفصیل پکې دی بعضی هغه دي چې د قران آیات لیکل شوی دی یا دسی درود یا دم لیکل شوی دی چې هغه معنی معلومه ده او د قران سنت نه خلاف نه د شرکی او غلط قسم مفهوم پکې نشتی یا دسی الفاظ نشتی چې هغه معنی نه معلومه نو دغه تعویذونو مبارک د اهل سنت والجماعت نظریه دار چې دا جایز دي بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک راضي هغه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا به لیکلي وخت خپل بچو ته به تعویذ په شکل کې غاړي کې اچولي یا نورو ګڼو روایتو کې راځي بهر څه خلک دغه چې دیو ته دین انکار کوي